وصیت ته کنه که غواړئ چې الله ستاسو مرسته وکړي او که غواړئ چې الله تاسو ته د دنیا او د آخرت هر مشکل آسان کړي نو صبر به کوې ورسره مونځ او اودس به کوې. ډېر لوی کمالات په دې مانځه کې پراته دي او د مانځه شان بیانول ځان له اوږد تفصیل غواړي او اوږد وخت غواړي او دا د انبیاو د نیکانو خلکو طریقه وه چې کله به هم په هغوی باندې څه سخته راله نو مانځه له به یې توجه ورکوله او حدیث کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم هم دا طریقه وه. کله به ورته څه غم شو نو مونځ به یې وکړو دې دپاره چې د زړه په ارام شي. او کله چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته دا روایت امام حاکم راوړی دی امام حاکم راوړی دی و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په سفر کې او ده ته د رور د مرګ خبر راورسېدو نو چې څنګه ورته پته ولګي چې رور مې مړ دی نو انا لله ووی او بیا د لارې نه وی لږ غاړې ته شو سورلۍ ودروله او مونځ یې وکړو او بیا دا آیت ولوستو دقه واستعینوا بالصبر والصلاة مرسته د الله نه وغواړه په صبر کولو سره او په مونځ کولو سره. رب العالمین څه وایي ګوره وإنها لکبیره او یقینا دا کار خامخا ډېر ګران دی الا علی الخاشعین مگر په عاجزي کوونکو نه دی ګران. دا کار اصل کې ګران دی کې شک نشته ګران کار دی. ځان ته بندې د الله په بندګۍ سره الله په بندګۍ کولو کې یعنی اوس موږ دلته ناست یو ځان راټینګول دا صبر غواړي ګناهونو نه ځان بندې په تقدیر صبر کې مونځ اودس په ټیم کې صحیح مونځ کې نو دا کار ګران دی. خو الله وایي کوم خلک چې عاجزي کوونکي دي هغوی ته نه دی ګران. عاجزي چا ته کوي؟ مخلوق ته الله ته. ولې اوس دوی ته دا کار اسان دی؟ ځکه چې هغوی الله ته عاجزي کوي فریاد کوي سوال کوي نو رب العالمین ورته دا عبادات اسان کړي دي. نو دې نه دا فایده راووته چې څومره په تا کې عاجزي او د الله په مخ کې ځان عاجزه کې دومره به رب العالمین ته ځان ته رانږدې کوي او ځان ته رانږدې کولو یو مطلب دا دی چې د عباداتو توفیق بدله درکوي او په عباداتو کې صبر او مونځ عمران. دا څوک دي د عاجزي کوونکي یو صفت دا بیان شو الذین یظنون دا هغه کسان دي چې دوی یقین ساتي انهم ملاقو ربهم چې یقینا دوی ملاویدونکي دي د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او یقینا دوی خامخا هغه ته ورګرځېدونکي دي. دا یو صفت چې د هغوی دا ایمان او یقین دی انهم ملاقو ربهم چې هغوی به د الله سره ملاویږي او الله ته به واپس کیږي. نو فایده یاده کړه د دوی ته چې دا عبادات اسان شوي دي خو د دې خبرې د لاس ځکه چې د دوی دا ایمان او یقین دی چې موږ به الله ته واپس کیږو موږ به الله ته مخامخ کیږو الله به تپوس کوي. اوس یو سړی به دا وایي چې دا ایمان او یقین خو د هر چا دی هر مسلمان دا ایمان دی خولې خبره موږ نه کوو. ایمان او یقین دی په خوله په زړه اندامونو باندې عمل دی. لکه اوس یو سړی دا وایي زه یېرېږم د آخرت نه بل هم وایي زه یېرېږم د آخرت نه دواړه وایي موږ د آخرت نه یېرېږو خو هغه یو ته چې موږ وګورو نو هغه د آخرت دپاره لګیا دی محنت کوي کوشش کوي بل ډډه واري دی یاره آخرت را روان دی بس الله دې رحم وکړي. لیکن د کوم یو ایمان او یقین ډېر دی کوم چې عمل کوي. څه دلیل دی چې د ایمان او یقین ډېر دی؟ ظاهره کې موږ اینو چې هغه محنت کوي د هغه ورځې دپاره هغه ورځې نه یېرېږي نو ځکه خو لګیا دی محنت کوي. دا عاجزي کوونکي خلک چې کوم دي دا چې مونځونه کوي او صبر کوي د دوی دا یقین دی چې دوی به الله سره ملاویږي او الله ته به واپس کیږي او الله به د هر څه تپوس کوي نو ځکه خو عبادت کوي که دلته یو فایده ده کوي الظن الذین یظنون. ظن په عربۍ کې شک ته م وایي او یقین ته م وایي نو د دې دا مطلب نه دی چې هغوی شک کوي چې الله سره وملاویږي دلته مراد یقین دی
چې هغوی یقین کوي چې الله سره به میلاویږي. ځکه کله چې دې شک وکړو الله سره په میلاوېدو کې نو بیا خو مسلمان نه شوی، بیا خو والعیاذ بالله سړی کفر ته وځي. نو دلته د ظن مراد څه دی؟ هغه یقین دی، شک نه دی. ګوره لکه الله قرآن کې وایي، ګوره بس یو مثال پې واله، د جنتي انسان ته چې کله عملنامه په ښی لاس میلاو شي